د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی، هغه ده چې په یو جومات کې یوه جمع وشي، دویمه جمع بیا په دغه جومات کې جایز ده او که نه؟ دا مسله اهمه مسله ده، ځکه چې زموږ په ملک کې، زموږ په علاقو کې دا مسله د خلکو اکثر د هغوی په بحث مباحثو کې لګي، په دې کې خبرې ډېرې کوي. دا خبره یې ساتئ چې دویمه جمع کول دا په یو څو طریقو سره ده. بعض طریقې منع دي، نو بعض څه دي؟ جایز دي. یوه منع طریقه هغه دا ده چې یو سړی په دې باندې اتفاق وکړي او په کور کې یو بل ته ووایي او ملګري را جمع شي چې موږ به داسې کار کوو چې کله امام لمونځ ختم کړو ځان له به خپله جمع بیا کوو که نه. دا اوس منع طریقه ده، ځکه چې دی قصدن عمدن اورنۍ جمع پرېږدي. دویمه ده د بعضو داسې هم کړي چې ښه باقاعده د جمعو دپاره ټیمونه یې ښودي. اولنۍ جمع دا مثال کې په 2 بجې ده، نو دویمه جمع په 9:30 باندې بیا کېږي، درېیمه بیا په 8 بجې کېږي. دا قسمه جمع کول دویمه په جومات کې دا څه دي؟ دا منع دي. د ضرورت دپاره جمع کول دا جایز دي، او د ضرورت دپاره دا چې او داسې اکثر کې چې یو کس 2 3 4 د عذر د لاسه پاتې شي، د څه کار د لاسه، او دوی بیا جومات ته راشي، نو د دوی دپاره جمع کول مستحب دي، جایز نه مستحب دي، ځکه چې ثواب پې ورته میلاوي. او شیخ ابن عثیمین رحمه الله په خپل کتاب الشرح الممتع کې د دې خبرې ډېر ښکلی تفصیل کړی. ناولې دغه خبره ذکر کړې ده کوم چې منع طریقې دي، وایي دا منع دي. او په هغو کې یوه دا هم ذکر کړې ده، وایي د دې نه مخکې چې د سعودي عرب حکومت راغلی وی، د سعودي عرب د حکومت نه راتلو نه مخکې په حرم مکي کې به څو جنمازونه پراته وو؟ 4 مصلي هلته پرتې وي. نو یو د هغه خلکو دپاره کوم چې د امام محمد بن حنبل په مذهب، دویم د امام شافعي مذهب والا دپاره، نو دریم د امام ابو حنیفه، 4 د امام مالک رحمهم الله. د دوی د مقلدینو جدا جدا ځایونه به یې کې لمونځ کېدو. چې څوک به راننوتو دغه ته د مسجد حرم ته، نو بس کتل هغه د امام ابو حنیفه ځای هغه به دې ځای نه هلته لاړ. ښه دلته به مونځ ولاړ و، لکه مثال کې امام شافعي مذهب والا د مازدیګر په منځه ولاړ دي، هغو له انتظار کوي، هلته لمونځ نه دی شروع شوی. دا وګورئ که نه خلک وایي دا خو اختلاف خو جو رحمت دی، او تاسو ګورئ د دې خبرو خلاف وي، د دې سره به څوک اتفاق وکړي؟ ښه سړی به ولاړ و په غلطۍ سره، هغه امام ابو حنیفه په مذهب چې کوم خلک د هغو سره به ولاړ ولد تعلیم به هغه به آمین، بیا به ته پته یو زه غلط ولاړم، سلام به یې وګرځو، بیا به هلته لاړ د امام شافعي به دغه کې به ودرېدو. او دغه شان دلته به په خطا ولاړو چې وایي خلک به دغه کوي، رفع الیدین کوي، یا بس بیا به سلام وګرځو لاړ د امام ابو حنیفه په مذهب والا چې کوم خلک وو هلته به ودرېدو. تاسو سوچ وکړئ. نو کله چې ملک عبدالعزیز رحمه الله چې هغه د دې باچایانو کوم چې اوس د سعودي عرب باچایان یې دوی پلار و، هغه چې کله د علاقې قبضه کړې او مکې ته ورننوتو، دا حالات یې ولیدو، وی هذا تفریق للامه، دا خو امت تقسیمول دي په 4 حصو باندې. او بیا یې دا وی سبحان الله، زه به څه دعوت ورکم مسلمانانو ته د یو کېدو چې په کعبه کې د مسلمانانو 4 ټولګي دي، بهر به زه څه دعوت ورکم مسلمانانو ته تاسو یو شئ. او د الله د کور په خوا کې 4 جماعتونه دي، د الله د کور په خوا کې مسلمانان نه یو کېږي، نه بهر به څه یو شي، د نن نه بعد به یو امامي بس، که بس لمونځ کوئ ښه ده، او که نه کوئ خپله مرضي ده، یو امام به وي. کعبه یوه ده، ولاړ 4 امامان دي. نه دا د هغه په مناقبو کې ده، او د هغه په فضایلو کې د الله سبحانه تعالی د هغه قبر رڼا کړي، او الله سبحانه تعالی دې پرې د رحمتونو بارانونه راووروي چې دومره غټ کار هغه ده وکړو چې د مسلمانان یې یو کړو. اوس چې موږ لاړ شو حرم ته ښه مزېدار په امام په شاته ولاړو، که دا اوس هغه کیسه څنګه حل به جوړ هغه د هر څه راجمع کړو. اوس هم ګورې دا بعض خلک بعض ځایونه په حرم کې خاص کوي، او ما په خپلو سترګو لیدلي، خصوصا هغه متعصبه چې هغه اوس هم په دې خبرو مضبوط ولاړ، نو یو ځای کې به خاص ناستي، همدغه ځای کې لمونځ کوي، هلکه ولې وایي دلته هغه جانماز پروت و کوم چې د امام صاحب د مذهب د مقلدینو، نو همدغه ځای خوښ،
هغه ځای یا صحیح یا صحیح نه دغه به و یا به نه خو د ده چا نه اورېدلي چې هماغه دا ځای و بس هلته پروت دي. نو ګوره دا ړوند تقلید انسان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي. په دې حرم کې په دې اوچته ځمکه کې هم د دقه ځای خوښ دی په کوم ځای کې جانماز د امام صاحب د مذهب د مقلدینو پروت و. وګوره دغه نور جومات سره هم نه لګي، هلته مونځ هم نه کوي. او بیا وایي نه دا مذهبونه خو ښه دي، دا خو رحمت دی، تاسو به ګوتې مو دا رحمت دی. نو شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې دا قسمه کارونه منې دي چې اوس جومات ته پکې څلور جمع کېږي، لکه دا مسجد حرم کې څو جمع به کېدي؟ څلور جمع. دا معنی ده. دویم صورت دا دی چې بعض کسان پاتې شي د عذر د لاسه او دوی رالو، نو هېڅ خبره نه، مستحب ده چې دوی وکړي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل. یو سړی چې د یو سړي سره مونځ کوي دا غوره دی نه چې یوازې کوي، یو سړی چې د دوو سره کوي نو دا غوره دی نه چې د یو سړي سره کوي، او چې څومره ډېرېږي اجر ډېرېږي. دویم دا امام ترمذي دا حدیث راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو او یو کس جومات ته راننوتو، نو رسول صلی الله علیه وسلم وی من یتصدق علی هذا، څوک به د باندې صدقه وکړي د سره به مونځ وکړي. یو صحابي پاسې راسه ودرېد مونځ یې وکړو. نو دې نه ثابته شوه چې دویمه جمع په دې قسم حالاتو کې مستحبه ده. دریم قسم چې په هغې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دې کې دوه جمع کېږي، هغه جومات چې د بازار جومات دي او یا د لارې جومات دي، دې کې بیا ټول علما وایي کېږي. خو اختلاف په دې ځای کې دی چې د محلې جومات دي د یو علاقې جومات هلته اختلاف دی، او موږ وایو چې راجح قول څه دی د ضرورت په رڼا کې هلته هم جمع کېږي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی دا چې یو سړی په کټ کې پروت وي او بل لګي مونځ کې او هغه ته مخ کړی، نو دا مونځ کېږي او که نه؟ الجواب هغه ده چې دا کار جایز دی او مونځ کېږي، چې کله ځای تنګي او دته بل ځای نه میلاویږي نو خیر دی دی که قبلې ته مخکې او هلته یو کټ کې یو کس پروت وي دی نو مونځ کېږي. دلیل په دې باندې دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عروه بن الزبیر رضی الله عنهما، هغه وایي چې عایشه رضی الله عنها ماته دا خبره کړې وه ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصلي وهي بینه وبین القبله على فراش اهله اعتراض الجنازه. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې مونځ کو نو زه به د هغه او د قبلې په منځ کې پرته وم لکه جنازه چې پرته وي. نو بیا چې به رسول صلی الله علیه وسلم سجدې له تو نو هغې له به ګوته وړله، نو هغې به خپې راټولې کړې، رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا راپاڅېد هغې به خپې بیا وغځولې. نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا کار صحیح دی او د ده نه مونځ کېږي. اگر که بعض علما دا وایي غوره دی چې ونه کړي، غوره دی چې ونه کړي، یعنې کېږي خو غوره دی چې ونه کړي. ولې؟ لکه یو سړی ستا مخې ته اوده دی او انسان چې اوده یې سپتن لګي دی په سهاري. دویمه دا چې کېدی شي وړقېږي راوړقېږي عورت یې ښکاره شي، بل څه ځای ښکاره شي، یا دا چې په خوب کې دی مثال کې ویرېد راپاڅېد بل څه چل پې وشو نو په تا باندې به دا مونځ څه شي دا به ګډوډ شي. نو غوره دا ده چې ونه کړي، اگر که جایز دي چې یو سړی مونځ وکړي او دا مونځ یې صحیح دی. والله اعلم.